امام اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک ته سړی راغی یو بدمغزه سړی یو رزیل غونې بالکل هر وخت کې دا رزیلان شته چې راغی ورته امام اعظم ته پلار مبارک وفات شو ثابت رضی الله امام اعظم ته ډېر حلیم وغه مبارک ورته راغی امام اعظم ته ټکه ټکه ویوله دروازه برته چې راغی سود صاحب څه امر خدمت وایي تا ته مې نه دي برته ولاړه مبارک بیا ټکه 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 دروازه بیا راووته وایي څه امر خدمت وایي تا ته مې نه دي خپل کار کوو بیا امام ابو حنیفه صاحب مبارک الله علامه کردي لیکلي بیا راغی ورته ویل څه امر خدمت وایي دا مور دې ما ته په نکاح راغله امام اعظم ته ورته ویل قربان زما مور زما رسول جناب رسول الله چې کونډه د خپل نفس اختیارمند زه به ورسه مشوره ورته کوم چې تا کوي پر دواړو سترګو زه راځي یم ځکه رسول الله د دین نه مخالفت نشم کولی چې دننه ولاړه وایي مورې بېادبي دې ډېر معافي یو سړی راغلی هغه وایي زه ستا مور کوم وایي زویه الله دې په منځ باندې چې ټکور ټکور شوی ستا پلار وګوره چې د جناب رسول الله د غلامانو غلامي کړې د صحابو او زما صاحب دا بوډۍ اتیا نوي کاله عمر وګوره او د ده دا بېحیا الفاظ وګوره چې بیرون راووتل په منځ داسې سیري شوی نیم هلته پروت یم دلته صاحب دا د الله دا او د مور دې ته مور وایي نو د مور ازار چې څوک وایي علما لیکي هغه د خدای وساتي والله که حج قبول شي والله که عمره قبول شي والله که د عبادت قبول شي والله که د دعا قبول شي والله که د ورځ سم شي علما مفسرین او محدثین لیکي که د پیر عزت دې وکړ روحانیت به دې قوي شي روحانیت هر څه ته به داسې ګوري هر څه او فرض به درته معلومېږي ګوره دا یاد وساته او د مور او د پلار چې عزت وکړي عمر به دې زیات شي او رزق به دې زیات شي دا رسول الله مبارک دی او د خپل استاد او د عالم عزت دې که وکړي علم به دې زیات شي ګوره د پیر باندې روحانیت زیاتېږي د عالم په عزت باندې علم زیاتېږي د مور او د پلار په عزت باندې عمر او دولت زیاتېږي راشه قرآن او حدیث وګوره او نچول د 10,03,000 حدیث وګوره او راشه چشم دید باندې نن هغه بچیان وګوره چې چا مور راضي کړي د هغې څومره خوشحالي وه نو مسلمانانو د اخري خبره کوم بیا بعض خلک زامن یې که نه نجلۍ صاحب وویني بیا راشي وایي مورې هغه نجلۍ ما ته وکړه دا پلانې لور چې ده ډېر ښایسته نجلۍ زه په هغې عاشق یم مور ورته خدای لیاز وکړه زویه هغه صاحب موږ تاسو عصبي خلک یو نصبي خلک یو ښه خلک یو پلار نیکه د ډېر فقیر صوفي د غوث اعظم د سګي دا څه کې دا بازار نجلۍ کې دا صاحب دینداره نه ده په کورونو ګرځي دا د سطر نه لري یا وایي بس مور بله خبره نشته یا ځان مړ کومه یا به دغه راته کې یا در سره واده نه کړي موږ حیران چې خدای ویل نه شو دو غم جوړ شو په څه خوارۍ مې غټ کړ چې غټ شو صاحب و دغه د مصیبت تر نه جوړ صاحب داسې پلار خبر هم نه مني نو رسول الله فرمایي ایاکم و خضراء الدمن او صحابو او زما امتیانو د ډیران د ګندګۍ پر ځای باندې شین بوټی چې ولاړ وي په هغې مخه تاوځه نجلۍ وګوره حسب نسب یې وګوره نیک عمل یې وګوره لار او نیکۍ یې وګوره خاندان یې وګوره خانداني نجلۍ وکړه د حسب او د نسب